ستا په یاد کې مې سر ښکته لکه میم دی، ستا هر حکم مې په سر سترګو تسلیم دی. صراحي د وصل بیرته رانه مه وړه، ساقي جام ته خو مې وګوره لا نیم دی. د منتظر صاحب په حوالې سره یو څو شعرونه د سره شریک کول، او منتظر صاحب چې کوم ارواښاد د منتظر بیټنی صاحب چې د پښتو ادب یو داسې ستوری و چې لر بر پښتون پېژندلو، او د ده کاوشونه د ده محنتونه هغه له هېچا نه پټ نه دي. معذرت غواړو، زیاتې خبرې نه سو کولی، خو دومره ویلی سو چې د ده له کلام نه به تاسو اندازه واخلئ. درته نه وایم چې ما ته سلطنت را، یا مې خان یا مې نواب که لوی حشمت را، بس دا یو وړوکی سوال زما منظور کا، خدایه تا او ستا مخلوق سره الفت را. ستا په یاد چې مستو هغه زړګی مات شو، لکه شاخ د ګل بېبره تنکی مات شو. ما د پاره تاج محل و جام د جمو، ستا نظر کې خو د خاورو منګی مات شو. ګلابي لاړې تو کومه ګوګل نیسم، پاس په زړه مې ستا د ظلم ازغی مات شو. منتظر چې ګله تا ته پې سلام کړو، هغه ګوتې پرې شوې هغه تندی مات شو. د ارواښاد منتظر بیټني صاحب یو نظم ده چې عنوان یې ده وسوسې. وایي چې کله کله زړه کې راشي زما هم یوه بنګله وای، کله کله زړه کې راشي زما هم یوه بنګله وای، د وایټ هاوس غوندې وای سپینه، یا د کریملن غوندې شنه وای. کبرګۍ وای که چرګۍ وای، زیبرا کراس وای یا کشنه وای، چې د کومې جنډې وخت وای په کور لکه مې هغه وای. مال ګټمل د سر اوخري زما دغه نظریه وای، بس د چرګ اوږده لکۍ وای، د هوا په مخ کږه وای، بیا به زه ډېر محترم وم چې مې ښه ډېره پیسه وای. ډېر په تشتو خړ لکه د روږ د وړي هر چا پسې، ډېر په تشتو خړ لکه د روږ د وړي هر چا پسې، لاړم دومره لاړم چې له کوره شوم خطا پسې. ښه ده چې په وخت زه د سپین خطو په نیت پوه شومه، ښه ده چې په وخت زه د سپین خطو په نیت پوه شومه. ما خو لا ویل چې به پرېږدم ګړ د دنیا پسې، ښه ده چې بېخول شو او نصیب یې زلانګونه شول، ښه ده چې بېخول شو او نصیب یې زلانګونه شول. ډېر به مې مټیستلو زړه د ښکلو مشغولا پسې. ډېرو ګرانو ملګرو، د ارواښاد استاد منتظر بیټني صاحب په حوالې سره مرکه تاسو وکتله. امید کوو چې چنه چا استفاده به تاسو جندې اخیستې وي. نو وخت هم د پوره کېدو والله موږ ته راکړئ اجازه دی. الله په امان.